د موسی علیه السلام مختصر واقعه هم شروع کړې وه او دغه واقعه چې بیا کومه تفصیل سره د هغه په 14مه کې او په 20مه سپاره کې ده هغه بیا خو پوره تفصیل سره ده خو دلته اسی اجمالا نتزیو خبره کوم نو په دې آیت په بیا تاسو پیښه چې مخکې نه پس منظر راته بیان کوم په مصر کې دوه قوم اوسېدل یو ته به د فرعون قوم یې هغې ته به قبطیان وي او بل په مصر کې یو بل قوم اوسېده چې هغې ته به بني اسرائیل وي قبطیان د فرعون قوم او بني اسرائیل دا د موسی علیه السلام قوم خو دې فرعونیانو په دې بني اسرائیلو باندې ډېر لوی ظلم کوو هغه ظلم را روان دی رستو آیاتونو کې بیا رستو پارو کې د ټول غلامان کړي او ټول باندې سخت خدمتونه کول او ظلم به وکاو نو دی بنی اسرائیل ته بعض خلکو بعض د غویلو مشرانو چې د دې فرعون نه به الله تاسو له نجات درکې خو د دې فرعون د پاره به الله یو انسان پیدا کوي چې هغه به د وخت پیغمبري او داغه په ذریعہ به الله دا قوم تباه کوي نو دا بنی اسرائیل دا هغه خبره پته مو دغه پیشنګوې پته م باندې او انتظار وکاو الله رب العالمین بیا حضرت موسی علیہ السلام پیدا کو عجیبه پیدایش لغه په 20مه سپاره کې را روان دي او بیا د فرعون پکور کې تربیت شوی دی او وخت تیر کړی او د فرعون پکور کې لوی شوی دی چې کله دا دیر شو کال شو یا د یو کم دیر شو نو هغې نه پس بیا تللی دی اول ته بیا 10 کاله یا 11 کاله فإن أتممت 10 فمن عندك 10 کاله د شعیب علیه السلام خدمت کړه 40 کاله پس ورته بیا پیغمبري ملو نو بیا راغی او موسی علیه السلام دلته اعلان وکړ د خپل نبوت او فرعون ته موي نو یا دغه فرعون په دې وخت کې چې موسی علیه السلام اعلان د نبوت وکړ یا یو څو ځوانان په دغه وخت کې مسلمانان شو خدا مسلمانی ډېره ګرانه وه ځکه د فرعون یرم وه د هغه د قوم یرم وه او هغوی وله سخت سزاګانې ورکولې نو یا خو دلته دا لفظ را روان دی من قومه هی دا ضمیر یا موسی علیه السلام ته راجع دی چې د ده د قوم او بیا رستو مسلمانان شو هغه تقریبا د بنی اسرائیلو نه تقریبا 6,10,000 مسلمانان د موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دي او یا د هی دا ضمیر دلته من قومه ضمیر فرعون ته راجع دی چې د فرعون د قوم نه یو څو کسانو ایمان راوړ او دا علما وی چې دقه راجح دی چې د فرعون د قوم نو دا څو کسانو حقیقت دی پکې یو کسو چې داغه بیان په 23مه سپاره کې را روان دی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يقولون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه اتقتلون رجلا اتقتلون تاسو هغه کس وجنه چې هغه تاسو ته وی الله یو منه او دغه نو یا خو دقه کس دی یو یا متقی او سو نور ځوانان دی یا ته نمراد د قران په نص باندې بل یو ثابت دی چې هغه د بیبي اسیه ده چې هغه ایمان راوړو پاتیشته سپاره کې دغه بیان روان دی خو بهر کې دلته الله رب العالمین وی بازي د قوم د فرعون نه ایمان راوړل خو یاره وسره دې ځکه چې هغه سخت سزاګانې ولی فرعون څوک ته نبی الله دغه بیان کړ بیا موسی علیه السلام
خپل قوم برا جمع کو ورته به وي الله بدله نجات ورکړي هغوی به ورته څه وي وی قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من قبل ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تاسو په نامه سپاره کې ویلي دي تا یا موسی علیہ السلام ستانه مخکې منګه په دقې عذابونو کې پراتو کو چې ترالی په دې عذابونو کې پراتو دا نجات به الله موږ له کله راکړي. موسی علیہ السلام ورته عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ګورې چې څنګه چل کوي الله. نو دلته الله دا خو ټول یو خبرې دي خو قرآن شریف چونکې د قصو کتاب خو نه دی که نه نو په ځای ځای کې به ستا هغه توجه ستا هغه تربیت ستا هغه رهنمایي به کوي. دا ټولې خبرې په یو ځای کې شوي دي خو الله په یو ځای کې نه دي راوړی د وخت مناسبت سره په مختلفو ځایونو کې راوړي دي او زموږ د هدایت لپاره چې ګورې ایمان په الله باندې ساتئ او د ایمان نه پس مکمل بروسه دا د الله په ذات ساتئ نو الله به ستاسو مدد کوي. او چې کله د الله په ذات بروسه وي او میدان ته راووتو بیا به دعا م کوي د دشمن خلاف نو هغه دعا م الله رب العالمین دلته ذکر کړې ده هغه راته بیا ویل. فما آمن ایمان رونلو لموسی په موسی علیہ السلام باندې د فرعون د قوم نه الا ذریه مگر سو ځوانان ذریه خو اولاد ته وي خو یو څو ځوانان ته مراد دي الا ذریه یو څو ځوانان من قومه چې دا فرعون د قوم نو یا د موسی علیہ السلام د قوم نه خو علی خوف سره د یری من فرعون د فرعون د یرینا وملئهم او داغه د سردارانو جرنیلانو د وجه ان یفتنهم چې سزا باور کی عذاب باور کی او په امتحان کې به مبتلا کیږي دوی نو ایمان یې راوړو او یاره خو زړه کې پرته ولی وان فرعون ذک فرعون لعال فی الارض ډیر سرکشو حرامي ډیر سرکشو څومره سرکشو په زرګونو باندې ماشومانانې حلال کړي وه په زرګونو باندې خلک شهیدان کړي وه په زرګونو باندې خلک بې کوره کړي وه او علما وایي دغه ځای په خپل ځای دغه ټیک دی هم سرکشي وه خو د ټولو نه سرکشي یې دا وه چې وان فرعون لعال فی الارض فرعون ډېر کار سرکشو په ځمکه کې د ټولو نه لویه سرکشي دا وه چې انا ربکم الاعلی زه وي هغه اوچت رب خو زه یم دا ډېره لویه سرکشي ده نو ډېر سرکشه وانه او بېشکه دغه فرعون لمن المسرفین د حد نه تجاوز کوونکي وه دا د حد نه تجاوزه خبره ده چې یو سړی وایي چې زه رب لوی یمه دا ډېره لویه خبره ده نو دا ظالم ځکه او وی یریدل او یاره دا د انسان د بشریت تقاضا ده او خامخا کیږي. تاسو ته به دې واقعاتو کې راشي په 14مه سپاره کې خصوصا په 14مه کې چې کله دغه د ساحرانو او د جادوګرانو سره د موسی علیه السلام مقابله راله او هغوی په دې زرګونو مجمع کې زرګونه باران پرېښودله نو موسی علیہ السلام فاوجس فی نفسه خیفه په خپل زړه کې ویرېده نو دا یره دا د انسان د بشریت سره تړلې خبره ده خو زر چونکې د هغوی رابطه الله سره وه نو زر ورته الله رب العالمین وی فاوجس فی نفسه قلنا یا موسی لا تخف بالکل یاره نه کوي ولی یا الله مهران دي انک انت الاعلی الله وی تا به کامیابومه نو د یارې د دقې وجې نه چې دا ډېر سرکش او د حد نه تجاوز کوونکی و
موسی علیہ السلام خپل قوم ته راغی، خپل قوم ته بیان کوي. وقال موسی علیہ السلام یا قوم زما قومه ان کنتم آمنتم کو چر تاسو ایمان وروړو بالله په الله باندې، ستاسو ایمان په الله باندې، نو فعلیه توکلوا په دق ذات باندې مکمل بروسه وساته چې رب موږ له کامیابی راکړي، او ادریږي په مقابله کې او توکل د الله په ذات کوي. ان کنتم مسلمین کو چر تاسو الله ته په صحیح طریقه باندې گردن نهاد یې فرمان بردار یې، نو د الله په ذات توکل ساته. نو موسی علیہ السلام قوم کې هم ډېر ښه خلک وو کنه، نیکان هم پکې وو، بزرګان هم پکې وو، دا نه چې ټول داسې وو، نه نیکان بزرګان هم پکې وو. نو ټولو ورته په یو واز باندې وي. فقالو نو هغه چې کوم پکې بزرګانو نیکانو او د الله په ذات باندې مکمل بروسه وه، فقالو نو هغوی وي علی الله توکلنا، زموږ د الله په ذات باندې کامل یقین دی، کامل بروسه م ده زموږ د الله په ذات. او سره دعا هم کوي، ډېره بهترینه دعا ده، او خصوصا چې دشمن دی وي دشمن، نو دا دعا وایي. دقه د دې دعا د برکته خیر بیا موسی علیہ السلام خیریم کړي، سبا هغه خیری به بیانو، خیری به هم کوي ګورې دشمن ته ځان نه به دا دغه نه جوړه چې یاره خیری نه دي په کار، او دغه چې کله نه سرکشه شو بیا به ورته خیری کې، خیری د قرآن نه ثابت دي. دا سبا به انشاءالله درس کې راشي چې موسی علیہ السلام څومره خطرناکې خیری یې کړي دي، ورګه سبا به یې وره انشاءالله. نو دعا به کوي الله ته، لاس به هم خوځې، توکل به د الله په ذات کې، او یو دعا به کې د دشمن خلاف. تا ډېره مجربه، ډېره مجربه تجربه کار په دې تجربې شوي دي چې دا دعا چا ویلې ده، نو د هغه دشمن الله خوار وزار کړي، خو د زړه نه به وي. څنګه به وي؟ داسې به وي ربنا ای زما ربه لا تجعلنا مگر زوی منگا فتنتن ازمائش امتحان للقوم الظالمین د قوم ظالم خلاف. خدای پاک منگ ازمائش کے مراولا، بعضی وقت ظالم سختی کنا، ظالم مضبوطی کنا، ظالم ظلم زیاد بھی کنا، تبے مقابلے تبا کمزوری، رب خو کمزوری نه دی کنه. نو ته به دا دعا وکړې چې لا تجعلنا مگر زوی منګه فتنتن فتنه، ازمایش امتحان لوی امتحان وي، للقوم الظالمین د قوم ظالم خلاف، ونجنا او راکې موږ ته نجات برحمتک په خپل رحمت باندې، من القوم الکافرین د قوم کافر خلاف خدایا رحمت په خپل رحمت موږ له نجات راکې. دا دعا وایي. دا خو دعاګانې وشوې، دی خوا بیا موسی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره د هغوی تربیت، د هغوی ته د وخت تېرولو هغه طور طریقې ورته ښیي. نو دلته اوس لږ دشمن سخت دی او د دشمن خلاف راوتل لږ ګران دي، د دشمن خلاف راوتل لږ ګران دي، نو ورته یو نصیحت کوي. نصیحت وورئ. واوحینا او من وحی وکړه الی موسی، موسی علیہ السلام ته، دا ورته الله دا چل کوي، الی موسی علیہ السلام ته، واخیه او داغه رور ته، انت بوا چې جوړ کې تاسو دواړه زید د اوسېدو، لقومکما د خپل قوم د پاره دواړه جوړ کې زه بمصر بیوتن په دې ښار کې کورونه، فلحال ورته کورونو ته دننه شئ، کورونو کې اوسئ. وجعلوا او وګرځوئ بیوتکم دغه خپل کورونه قبله، طرف د قبله، او یا زید مانځه، فلحال په کورونو کې مونځ کوئ. واقیموا الصلاة او قایموئ مونځه، او یا داسې کورونه جوړ کړئ چې ستاسو عبادت خانو ته خو تللی نشئ، ظالم قوم د وجې، او دا وخت راځي داسې وخت چې سړي ته ګران وي، نو بیا په خپل کور کې مونځ کوئ، په خپل کور کې مونځ کوئ، ستا دپاره کور مونځ بیا بهتر دی. او یا دا چې
قبلې ته د هغې خپلو کورونو هغه دیوالونه چې کوم دغه دي قبلې ته مخامخ بیت المقدس هغې وخت کې قبله وه نو داسې چالو کې وجعلوا وګرځوئ بیوتکم خپل کورونه قبلته زید منځه یا په طرف د قبلې واقیموا الصلاة او قایموئ منځه اوهو صح حکم دی د دې منځه دشمن دې په سر ولاړ دی اخو لګي او فرعون خو دغه کول کنه چې کوم مسلمانو سخت عذابونه به ولر خو بیا وتعالى وی ګوري منځ باندې پرې دی منځ باندې پرې دی دشمن هم دغه د منځ باندې پرې دی پنځمه سپاره کې ولې تاسو ویلي د تورو د لاندې به منځ کې هغه د منځ طریقې راته ښولې ده چې صلات خوف ورته وایي پنځمه سپاره کې تاسو ویلي دي واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا ان شيء فليس عليكم جناح نه 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 واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح او بیا پس څنګه آیا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى دو ډلې باقي یو به مونځ کوي یو به دا کوي ته به بیا لاړ شي هغه نور به راشي ته په مونځ کې به لګیایي ګوره خو مونځ به نه پرېږدي الله اکبر او تی د ډرامې دپاره او تی د ارامیتوبونو دپاره څومره خلک په خدای یقین وکړه چې د سره د سره باک نه لري باک نو الله وی ګورې مونځ به نه پرېږدی مونځ به قایموې وجعلوا بیوتکم واقیموا الصلاة قایم کې مونځ وبشر المؤمنین او زیرې ورکه مؤمنانو ته د څه زیرې وله ورکه اول ورته دنیا کې وایه چې الله به فتح درکوي الله ما سره وعده کړې ده چې دا ظالم فرعون به تباه کومه او د ده د عسى ربکم ان یستخلفکم فی الارض زه به تاسو د ده نه پس باچاهان جوړو خلیفګان به هم جوړو دغه وله ورکه دا زیرې وله ورکه او یا ورته ده ووایه چې وبشر المؤمنین په دې سختو باندې په دې ظلمونو باندې په دې سزاګانو باندې صبر کوئ او د صبر ځای جنت دی نو وبشر المؤمنین زیر ورکه دوی ته د جنت د صبر په وجه د دې دونو تکلیفونو په وجه باندې د حضرت موسی علیه السلام او دغه د قوم مختصر واقعه شروع کړې وه موسی علیه السلام د فرعون مقابله کوله او دعوت او تبلیغ یې ورته کو دعاګانې به هم کولی بني اسرائیل وسري وو خو چې کله د موسی علیه السلام د دعوت او تبلیغ په فرعون اس اثر نکو سره د دې چې عجیبه عجیبه معجزات یې ورته وښول 9 معجزې یې ورته وښولې او د 9 معجزو نه علاوه بعضې وخت به الله ته موسی علیه السلام دعا وکړه ګیله به وکړه خدایه پاکه نه سمیږي نو داسې جزوي شان عذاب به هم پرې راغی لکه په 9مه سپاره کې تاسو ویلي دي چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصله فاستكبر نو داسې جزوي جزوي عذاب کله په مولا خان کله په ویني کله په چینده خان کله په سپګې دا قسم عذاب چې به راغی نو په دقه رکوع کې دی ویراغه ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ایمان باندې وروړو بس لري بیا به راونه دا سي دغه به وکړل خیر چې دا کله موسی علیه السلام بالکل د دوی دغه نه امید شو او وی قتل چې دا ظالمان خو عذاب نه وروړي بلکې نور مغه سرکشي او بغاوت زیات شو نو د دقه اندازې نم او بعض علماوی د وحی په ذریعہ باندې موسی علیہ السلام ته پته ولګی چې دا د سړي بچي اوس ایمان نه وروړي نه د قوم نو بس الله ته دعا وکړه دعا دلته ذکر ده خیری وکړي لکه څنګه نوح علیہ السلام
ورته پته ولګېده چې 9.5 کاله کې یوم د سړي بچی جوړ نه شو، دی نه پس جوړ شي. نو بس الله ته وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پرې نه دی یو کورم پکې پرې نه دی. ما اندازه ولګول 9.5 کاله مې دوی ته تبلیغ وکړ، نو دا شتم را نو سړی انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا، د سړي زوی پکې نه پیدا کی. بدلې کا خدای ما دقشن موسی علیه السلام هم الله ته سوال وکړ. هغه سوال یې دلته دغه دی خدای پاکه لو ګیله قدر اورته کومه، خیر ګیله خدا سي نه وه، وی رب تا ورکړي دي فرعون ته لوی زینت، مال دې ورکړی دی، جیدادونه دې ورکړي دي خدایا، ښکلې سوارې دې ورکړي دي، ښکلې والې دې ورکړي دي، او یو شان او شوکت کې لګیا دی. نو خدایا کو زه دا نه ویم یا الله، خو دا کمزوري بني اسرائیل دي، کمزوري مسلمانان دي، د دې شان او شوکت ته چې ګوري او دا نعمتونو ته چې ګوري، او په دې د ظالم بچي علما وي په فرعون د ظالم بچي باندې په 400 کاله کې د سر دم نه دی راغلی. نو دا قسم نعمتونه چې د الله ورکړي سره چې دا شتره نه ګمراه کی دا خدایا. نو الله ته څه چلو کوم، الله وی ربنا بس خدایا پاکا هلاک کې د مالونه، نو یوازې معلومم نه، بس د سړي زوی نه جوړیږي، دا زړه ولا کلک چې د سر ایمان رونه تر دې پورې چې عذاب وطني راغلی، دا غي پورې خدای دا زړه کلک کی. د موسی علیه السلام دعا او د زړه نه وه، نو الله ورته وی بس ما ستاسو د دعاو دعا قبول کړه، خو دومره قدر کار دی چې محکم اوسیږي، فی الحال محکم اوسیږي. یره دا الله سلوی رحم دی او سلوی شان دی او سلوی مقام دی، سره د دې چې دا دعا الله قبول کړه، ځکه الله وی قد اجیبت دعوتکما، ما تاسو دعا قبول کړه، د اخیری قبول شوی. او په لحال مستقیمه ګوره دا بنی اسرائیل مستقیم ساته، استقامت ورته ولی دا دعا الله قبول کړه، او دا دعا 40 کاله پس ګوره بیا قبول شوه، 40 کاله پکې ورکړی ولا 40 کاله پس بیا فرعون الله تبا کړي دعا نه پس. نو دا د الله رحم دی او کرم دی، کو دا د ظالم بچی ایمان دا ولچ. بس الله رب العالمین ورته وی بس اوسې هلاکومه، انتظام شروع کا سوکم یا الله. خیر دا نور واقعیا خو بیا په 14 سپاره کې دا الته تفصیل سره دا، خو دا څه چلو کا چې وحینا الی موسی ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، وی دا څه چلو کا چې د شپې بوزي او زما دا بندگان بمزان سره چې دا روان کې، او دا 6,10,000 بني اسرائیل. بس هغوی په 14 سپاره کې دا هغوی نه سمالونه اغیشتو، وي زمونږ کې ودونه دي نیکانې وو که نه، نو بس هغه مالونه هم راغیشتو، هغه سره وغیره څه هغې روان کړل. چې کله د فرعونیانو ته پته ولګه چې د بني اسرائیلو په کور کې د انسان بچی نشته، نو پیشو چې دوی خوتی دي، نو انکم متبعون، الله تعالی نو وی ګور دوی بده پسیوي، فاصل بعبادی لیلا انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. بس فرعون وتوی ورپسې شه، بنی اسرائیل مخکې او فرعون ورپسې دي کې مخې ته دریاب راغی. چې مخې ته دریاب راغی دا واقعا بیا په 19 سپاره کې ده، هلته بیا تفصیل سره الله د هغې بیان کړ. دا د الله یو واقعات د الله مقصد نه وي بلکې عبرت دپاره. دلته اوس عبرت یو خبره ده اخره کې چې الله رب العالمین حد کړی دی، حد داسې چې موږ دلته اوس لګیا یو دا دې دپاره نه یو، بلکې الله رب العالمین اخره کې یو نتیجه راوښکې ده، هغه راته هلته ویمه. دوی روان شو، چې کله روان شو نو هغوی هم ورپسې دي، نو هغوی ورته وایي انا لمدرکون، وی دی خو موږ را لاندې کړو. نو بس دقلته په یره شو بني اسرائیل. موسی علیه السلام ورته قال
قال کلا ان معي ربي سيهدين ما یاریږي چرې به هم داسې چل نه کېږي الله به ما ته لاره ښیي الله به ما له لاره راکوي نو بس ور روان شو نو چې مخې ته دریاب راغی نو الله ورته ان اضرب بعصاک البحر ووهدې دا دریاب په دې امسا باندې نو فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم سمې د غرونو سلارې پکې وشي بس موسی علیه السلام په هغې باندې ورتیر ورته او دوی ورپسیو نو چې دوی ورپسیو بیا څه شوي دي نو بیا د آیاتونو ته ګورئ دقلته راته وقال موسی وی موسی علیہ السلام چاته وی خپل رب ته ربنا ای زما ربا انک بشکت آتیت ورکړی دی فرعون ته وملأه او داغه سردارانو بلویسانو او لیډرانو ته سدی ول ورکړی دی زینتنا خایست ول ورکړی دی و اموالنا او مالونه دی ورکړي دي هر قسمه مالونه او هر قسمه جیدادونه دی ورکړي دي او حقیقت دا دی ورکړو یو ځل موسی علیه السلام ته دا فرعون وی ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین ام انا هذا زد یمو کدا داغه ظالم د خلی وینا د حرامی خو داسې ناشغلتې بیا وی زه خیمه کو دا پخلی باندې دا چې تتی خبرې کوي دی ښه دی ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین سمې خبرې هم نشي کولی فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جامعه ملائکتو مقترنین وګوره زما پلاس دی بنگلو ته او زما دی نهرونو ته وګوره لاندې د تخت د می نهرونه روان دي د سره سدیا نو حقیقت دا دی ورکړي ولا کنه جیدادونه مال بنگلی او دا خپل سیزونه دی ولا ورکړي وا نو التا چې دا خبره وکړي نو بیا موسی علیه السلام خپو چې د وزر بنگلیم دی او دا محل د سمندر د پاسه دی د دریاب د وی دا ډیر خون کوي کنه چې محل دی د سمندر لاندې نیرونه روان او د پاسه دی په سمندري د برج الخلیفه ما لیدلې دی کنه د سمندر په منځ کې دی تا لیدلې دی نو ډیر خون کوي ډیره مزه کوي نو موسی علیه السلام الله تویا الله دا وګوره دی دا خبره کې الله وته خپکیږه ما سی وی د دې نهر د لاندې دا دریای نیل د لاندې دا نهر دا راغلو وی په دې دریای نیل بیره لا غر کوما دا نن چې به دې پخر کوي نو زینتن خدای یو خدای ول زینت ورکړي دي و اموالن بل دې مالونه ورکړي دي فی الحیات الدنیا پدې ژوند دنیا کې ربنا ای زما ربا لیضلوا د دې د پاره چې دی گمراه کی عن سبیلک استاد لدار نه خلق دا خو ډیر کمزور ایمان والا دي چې دا ایش او اشرتونه ویني خو ایمان پرې دی کنه زمونږ د خلکو د سنی مسلمانانو په شان د بنی اسرائیل په شان منګم یو کنه مال د پاره پرې دی نه خلق نو خدای څه چلو الله وتی څه چلو کوم ربنا ای زما ربا اتمس هلاك على اموالهم د دوی دا مالونه واشدد على قلوبهم او سخ کی د دوی زړونه فلا يؤمنوا چې د سره ایمان راونړي نو بعض تفاسیر کې راځي او دا یقیني خبره ده چې د دې دعا نه پس الله رب العالمین د بعض مالونو نه کانی جوړ کړل تواخی به ولله غډي رقبلونه خامخا کړه حتی تردی پوری یرا والعذاب العلیم چې دی اوینی دا عذاب درناک او کدا چل الله وی دی رخلا قال الله وتوی قد اجیبت ما قبول کړه دعوتکما استاسو د دوالو دا دوا چې دا کم خیریم کړی دی دا می قبول کړه دوا خو صرف موسی علیہ السلام کړي وا دعا صرف موسی علیہ السلام کړي وا او آمین پی حضرت هارون علیہ السلام ویلو خو یاد ساته چې یو کس دعا کوي او بل پی آمین وی الله د دوالو دا دعا قبل یا دا دې زنه دا خبره دغه شو
قال قد پتاقید سره اجیبت قبول کړی شو دعوتکما ستاسو د دوانو دا دعا فاستقیما نو مضبوط اوسیږئ تاسو مو دا بنی اسرائیل دی مضبوط سوا چې دوی په دې دغه باندې دغه نشي په دې مالونو باندې متاثر نشي ولا تتبعان یو غړي تابعداریونه کوي دا بنی اسرائیل سبیل الذین دای کسانو دلاره لا يعلمون چې نه پیږي دا ظالمان نه پیږي تابعداریونه کوي کلک دوسیږي مستقیم دوسی الله رب العالمین فیصله د دوی د غرقولو کړه فیصله د دوی د غرقولو کړه نو دا تاسو ته موي چې د شپې راووتل شپږ نیم لاک بني اسرائیل دی وپسې 12 لکه د فرعون قوم دی د فرعون قوم دی را روان شو وجاوزنا او پوری وستل منګه به بني اسرائیل البحر په دریاب باندې وی په فاتبعهم نو روان شو اغوی پسې فرعون و جنوده او داغ لخکره چې 12 لاکه لخترو بغیا و عدوا پعرز د زیاته او وعدونو پعرز د ظلم پریدوی نا واپسی شه بس دقل تعالی رب العالمین دریاب لار ورکړه 12 لارې دي انشاءالله شپاړسمه سپاره کې شلمه کې او په نورو پارو کې را روان دي 12 لارې الله جوړې کړې 12 د موسی علیه السلام سره کوم قومو داغوی قبیلې وي هر یوه قبیله خپله لاره پیژنده او روان شو یو بلې لیدله یا خدایه څه د زبردست قدرت دی او څه لوی شان دی هغه دریاب چې پکې غرونه غیبیږي الله پکې لاره جوړوي الله غورې دا څه د ناول قصې نه دي دا قرآن دی دا دی په دریاب کې مو ته لاره جوړ کړه دقه دریاب چې هغې نور صرف د روزې اول نه راواله تر د روزې اخره پورې د نورې دې ځمکې نه دی صرف دقه نورې لیدلی دی د سارې هغه دقه د دریای نیل دا ځمکه ده نو الله پکې لاره جوړ نو لاړل موسی علیه السلام رستو پس فرعون راغې چې فرعون راغې او داسې وکتل چې دریاب کې لارې وایي غرق کېږم نو به دقه ته اصله لږ راروستی که حضرت جبریل علیه السلام راغې او اصله یو مضبوطه لته ورکوي مخکې کېږه شابه اوس رسته کېږي نو بس ور دغه که او دقلته دې حرامي وي حرامي وایي دا دریاب راته ما وي کولو که ویدار تماکلو الله ویخا فاتبعهم نروان شیغی پسی فرعون و جنوده او داغ لخکر بغیا و عدوا پعرز د زیاته او پعرز د ظلم حتی اذا ادرکه الغرق حتی تذی پوری اذا پاغ وقی ادرکه چرالان دکل الغرق ډوبواله بس ډوبواله پیراغه او دقل ته په الله دریاب را بانداو مختلفو تفاسیرو کې داشته وی د دې نه مخکې راته یو خبره وی یو ځل د حضرت جبریل علیه السلام د فرعون لراغې انساني شکل کې نو ورته کېناسته وی فرعونه وی ولې وی یاره یو تپوس نه کوم ده خو به د بني اسرائیل غلامان ساتلو نو د ذهن کې دا و یو تپوس نه کومه فرعونه چې یو آقا وي او هغه آقا غلامان وي او دا آقا په دې خپلو غلامانو ښه هر څه نعمتونه یې ورکړي ښه زبردست نعمتونه هر قسمه نعمت یې وله ورکړي او دا غلام ارامیان بیا هم د دې خپل آقا خبره نه مني نو دوی سره څه چل کول پکار دي نو فرعون خو یې دا جوړي دا بني اسرائیل یا د یو آقا و یاره دا په سمندر د لوکولو دي دا په سمندر د غرقولو دي و یاره دا خبره به راته لږه نه لیکي وی ولې بیا راته ونه لیکم بس جبریل علیه السلام ته لیکل واغشتل چې کوم آقا غلامان خبره نه مني او دا غلامان نمک حرامي دا په سمندر د لوکولو دي ویو لیکه راته ویو مې لیکل راته وی بس رای کړم لاړ دغه وخت کې
چې کله فرعون غر کېده نو حضرت جبرئیل علیه السلام ورته د هغه د لاس لیکل راوړل. وایي دا د چا دی؟ وایي دا ستا د لاس لیکلي. دا دې کله کړي دي؟ وایي دا مې هغه وخت کې کړي دي چې تا ته مې وي چې یو آقا وي او خپلو غلامانو له ښه نعمتونه ورکړي او سره د دې نعمتونو دا غلامان نه محراموي څه ورسره پکار دي. نو تا وي د غرقولو دي آقا ستا رب او تی غلام وي څومره نعمتونه یې راله درکړو سره د هغې تا نافرماني او نمک حرامي کوله د غرقولو یې او کني پخپله دې ویلي دي. به دقلته پې دریاب را ادا کړو دقې وخت کې دی وایي دقې وخت کې قال آمنتم قال فرعون وی آمنتو ایمان راوړی دی ما انه هغه ایمان زما دا دی د ظالم بچي پوره کلمه ویلې ده لا اله الا الذي لا اله نشته دی بل اله نشته دی بل معبود نشته دی بل خالق الا الذي آغا ذات آمنت چې ایمان پر راوړی دی به پاغه باندې بنو اسرائیل حق د موسی علیه السلام پر رب ایمان دی. یاره وی چې دا خبره شروع کړه ګورې دا په حدیثو کې دي اوس انا حدیث حواله را ده غالبا بخاری شریف کې دي چې حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول الله مبارک ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش آغا وقت ډیر دلیدو تیره چې تا لیدلی وي دا الله خوږه پیغمبره کنه چې ما دې سمندر ویښ لاس کړي او یو مضبوطه لپه مې د خټو راواغېشته او د فرعون په دې خولي کې مې ورومنډله چې د ایمان دا کلمه وي ما وی زما رب خو ډېر کریم دی چې اوس یې وبخي. نو دا منظر یا رسول الله د لیدلو نو په خولي کې ولا خټې هم دغه کړې او د وانا من المسلمین او زیم د گردن نهادونه زه د مسلمانانو نیم زه د فرمان بردارو نیم. الله وتوی الان اوس وقد عصیت او تا نافرمانی کړې وه قبل مخکې د دینه وکنت توی من المفسدین وی دهشتګرد وی لوی د فساد کوونکو نه وی څومره فسادونه دي کړي دي او اوس ایمان نه وړي نه 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 اوس ایمان به نه راوړي بس ایمان ختم او نه دی وخت کې ایمان قبلیږي. فرعون الله رب العالمین غرق دی خوا بنی اسرائیل الله رب العالمین وی کامیابی ورکړو دی بنی اسرائیل ته په دې قرآن کې بعضې وخت الله د دقې نعمت اظهار هم کوي چې مه ایراوئ زما نعمتونه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوم وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. بنی اسرائیل تیزنانو یا دلته بلم یو د تیزتوب خبره کړې دی بنی اسرائیلو ګورې دا پکې بعضې تیزنان وه ورته وایم نو ای زما هغه نعمتونه یاد کې چې فرعون ما تبه و برباد که سره د اهل فرعون سره د هغه د آلو او فرعون تباه کېدل خو یو بیل نعمتو وانتم تنظرون دریاب نه پورې غاړه وته تاسو کتل چې دا دشمن دی غرقېږي او ته ګورې دا بیل خوند وي نو هغه نعمت نو بعد دقلته یې غرق کړه چې غرق یې کړ موسی علیه السلام بني اسرائیلو له راغی وی فرعون الله غرق یاره دا ډېر تیزنان وی یاره مونږ ته پته نه لګي چې دا واقعي غرق دی او که نه داسې نه چې جمدي وي خو د ظالم بچی دی دا ګورې ډېر وروستو موسی علیه السلام الله ته داسې د تیزنانو بچي هغه جمدی وي موږ لا پوره ایمان نه شو ظاهرو داسې نه چې جمدي وي موږ ته څه پته لګي نو بس الله رب العالمین څو کاله پسو دریاب ته حکم کوي روله د فرعون وجود الله اکبر دا الله څه لوی ذات دی دا الله څه لوی قدرت دی الله چې څه کول غواړي هغه کوي بس څو کاله پس د فرعون وجود یې راوویشته دریاب چې دریاب راوویشته دوی ولا رالل ته د الله په ذات یقین وکړي تفاسیر لیکلي دي روح المعانی لیکلي دي او روح البیان لیکلي وی دوی رالل د لاس دی ولې داسې یا لکه جمدی کوم وي دا لاس به ولې داسې خپه به ولې دا چې مړ دی کو جمدی
نو بس الله رب العالمین دوی ته یو د قیامت د ورځې پورې خلکو ته وي فالیوم نن ورځې ننجیکا موږ تعالی نجات د دنیا درکه به بدنک ستا بدن لا لتكون چې شي لمن دغه چا دپاره خلفک چې ستا نه رسته وي آیا یو لوی علامه یو لویه نښه بس ستا دا وجود به محفوظ وي خلکو ته بیا پته ولګي چې الله هر څه کولی شي نو بعض علما وی چې دغه وجود د څو وخته پورې موجود او بیا او بعض علما وی چې نن موجود دی نن موجود او واقعي چې د عجیب د مصر په عجیبګر کې دا دجال پروت دی او دا وجود د عام زموږ د خلکو په شان دی دومره غټ هم نه څه شپږ وپټو بي غټ وجود دی نو دغه وجود نن هم د مصر په عجیبګر کې پروت دی او الله رب العالمین دا دنیا د پاره یو لوی عبرت جوړ کا لوی عبرت او وجود الله رب العالمین وخت پښتا وخت یې روکی شي بیا په پیدا شي سو وخت کې اوس 1986 کې د دې وجود کې لک فرق راغی دا وګوره دا شته اوس هم شته په دې ګوګل باندې سرچ کې نشته پکې دا خبره چې په 1986 کې وجود کې لک فرق راغی نو مصر د دنیا ډاکټرانو دا چې د وجود کې ولې فرق راغی فرانس والاوي چې مونږ لرو لېږي نو فرانس ته ولېږه نو د فرانس دا قانون دی چې د فرانس کو هغه جمدی دی او کومل دی نو د شناختی کارت او پاسپورت جوړوي نو د شناختی کارت او پاسپورت یې دواړه جوړ کړی دي اوس هم شته دا کې دا شیخ صاحب وایي وره پاسپورت او شناختی کارت یې ملته پروت دی نو بس هغه کې بیا ورولېږه نو هغوی چې کله ټیسټ که تاسو د الله په ذات یقین کې ما د ډاکټر نوم ما ولیکو خو زه په یو مسله کې راګیر شم نو هغه پاڼه رانه چېرته هغه شو ډاکټر چې دغه نو یاره ګوره دی د عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې تیر شوي دي د عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې فرعون تیر شوي دي موسی علیه السلام او نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 1500 کاله شو 1500 نو دا څومره شو 3000 کاله چې هغه وجود وکته که نه نو دا خو ډېر د ظالم بچي دی او ریسرچ حقیقت دا چې ډېر زبردست ریسرچ او په دې زړو څیزونو خو ډېر ریسرچونه کوي یره وي هغوی ته دا پته نه وه خو دا شي چېرته اوبو وجلی دی داسې ده دا شي وي چېرته اوبو وجلی دی دا چې د دا وجود کې دا کم دغه دی دا کې دغه دی او د سمندر دا وي دا اوبو وجلی دی نو بس هلته پروت دی او خلک یې نه شیخ صاحب وایي شیخ صاحب ادریس مولي صاحب هغه مې سر ته تلو وایي چې لاړم دې ملګرو ته مې وی چې د دې ظالم ملاقات خو خو د ده ملاقات خو په داسې څیز ناجایز دی د فرعون ملاقات نه څوک څه دی خلک د علماو ملاقات نه دی او دغه نه دله یاره بیا مې یو حدیث د رسول الله مبارک ذهن ته راغی وایي بس هغه نیت مې وکړ وایي چې کله بدر کې دا ابو جهل او دا ټول مرداران شو نو تاسو په اتمه سپاره کې مې دا واقعه ویلې وه رسول الله مبارک 3 ورځې پس لاړه ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا دا رسول الله مبارک ویلي هغه کوي کې پراتو 3 ورځې پس حضرت عمر یې ځان سره کو نور صحابه ځان سره تاسو راځي چې ورشو چې دا خبره وته وکم چې ما وعدنا هل څنګه نادى اصحاب الجنه ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سره چې الله کوم وعده کړی و هغه نن الله پورا کړ وی وجلې مردار کړي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا او تاسو سره چې کوم الله وعده کړو چې ذلیل کوم عذابونه الله پورا کړو کو پوره نه کړ نو حضرت عمر رسول الله مبارک دا اوري وستانه زیات نو ما وتی چې راځه په دقه نیت ورزو وی ورالم وی وته درېدم وی خلې کانځلې به وته وکړي چې تیزنه غولنه تابوي چې انا ربكم الاعلى ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وی دا پیغورونه مې ولا ورکوي دا رسول الله مبارک دا پیغور دا پاره لا وی بس زم په دې نیت ورلم چې پیغور له در کومه چې تیزنه غول چې بدی وشتل غس شو چې تابوي چې انا ربكم الاعلى
انا خیر من هذا الذي هو مين. او نورم ډیر په دې قران کې خبرې دی وکي زما ذهن کې نه دي د بکولي سشوي هغه خبرې دي سشوي هغه دغه دي چې سوکشته چې یا حامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسی. فرعون حامان یو بلډنګ جوړ کړ موسی د رب سره لګبره ملاقات کوم وای تی زناغه خبرې د سشوي دا د برسنده پروتي لا سم نشي خوځولې خپم نشي خوځولې. نو د دغه ظالم د وجود الله رب العالمین د قیامت د ورځې پورې یو عبرت وګرځو چې زما سو خلاف کوي ما ته څوک را مخکې کېږي ګوره دا به انجامي دا به انجامي. نو الله وی د اخیری آیات کې وګوره ګوره ډېره د عبرت خبره ده. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ نُنَنْ رَزِي مَنْغَا نجات درکو بی بدنکا ستا بدن تا لتکون لمن خلفک آیا د دې د پاره چشي درستو د پاره خلکو د پاره یو لوی عبرت. اوس دا دومره واقعیا دا دومره تفصیل دا دومره الله چې موږ ته بیان کړل دا د څه د پاره نو هغه نتیجه اوس دا ده چې وَإِنَّ كَثِيرًا بیشک ډیر من الناس د خلقنا عن آیاتنا زمونږ د دې حکمونو زمونږ د دې آیاتونو زمونږ د دې دین زمونږ د دې اسلام لغافلون خامخا بی پروا دي هیڅ پروا نشته چې زما یو رب شته زما یو خالق شته زما یو مالک شته دې رب ته زه سجده ولې نه لګو د دې رب زه خبره ولې نه منم. خلک بې پروا پراته دي. الله څه کول غواړي چې سکول غواړي هغه کوي. وی که دغه فرعونیانو سره ګوره څلوېښت کاله یې ورته انتظار وکړ او بیا راګیر کړل نو د قیامت د ورځې پورې الله د عبرت نشان جوړ کړ. صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا